بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان متفق عليه. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو عمر پدو روان دے او تیریگی اسلامی کال دا اختتام تورسیدو بیگا بتا سمیاش کتلی دا نوے اسلامی کال شروع شو 1445 شروع شوا او 1444 ہجری دا ختم شوا. ګورکه مې ورځي چې د لاسو نتیری شي هغه بیا په لاسو ناراضي. تاسو ګورئ دا مخ کې میاش وا د ذل حجې او دا موسم الخيرات د نیکو سیزنو د دې د الله سره د ذل حجې څومره با برکت وي او یو ورځ څومره د خیر او برکاتو نه ډکوا بیا د عرفه ورځ د څومره خیرونو برکاتو نه ډکوا. بیا په دغه میاش کې د مختلفو اطراف مسلمانان را جمع شول د مختلفو رنگونو د مختلفو زبانونو او بیا دا غي افتراق او جدائی رااله او په دغه ورځو کې چې د خیر سیزن او موسمو سمره نیکي مسلمانانو حاصل کې اسمر افتراق راغه او سمر اجتماع رالا. نو علماء لیکلي دا د دنیا د فنا علامه ده. ګور مینا د خلکو نه ډکه و نن پکې څوک نشتا. مزدلفه د خلکو نه ډکه و د چازه نو نن نشتا. میدان عرفات د خلکو نه ډکو نن څوک نشتا. دارا جمع کې دل او بیا تسنس کې دل د دنیا د فنا او د زوال نمونه مونږ او تاسو له مخله کوي. دا اوس بل د برکت او د خیر میاش الٰه العالمین روخي جوړا دام ډېر مبارک او با برکت میاش تا. دی بارک دو احادیث ماستا سروان دی ولستل. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی خبر دای چې کوم حدیث وام او زه ختم کوم چې تاسو ورور هلا سوران کته دا سم کینا ته وګوره جوړ سړی
تم لاستم نیخ کینا زچ کم حدیث وام نو جتا سن چانه تپوس کوم بیا بر علاوه وای ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی غورا پر وجو کے پس د رمضان المبارک نا دا د محرم میاشتا دا اوس چروخت تاسو بیگاو کتا او غورا په منځونو کې د فرض او نفس هغه د شپې تهجد دی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحمه الله چاته وای ذهن کې د حدیث موضوع راغې تویلې شي د جلی شی ویل نو بیا وګوره د دې راتلو مقصد زد عربی غ ترجمه در له پښتو کې کو نو کې پښتو نو په پښتو نه پوهیږم د والو قابل نه کنا ها بھائی چې دې پښتون خوې په پښتو نه پوهېږم حدیث سره بھائی د الله د حبیب خبره یادول لی دا غوګون الله راکړي چې پدې د نبی کریم علیه السلام خبره واورو سمو خیال له کپدی غوګونو څوک د پیغمبر علیه السلام خبره نه اوریدا د پریکولو قابل دي کنا ځکه د دنیا عباسیات په مونږورو خبر را لیا دی وی فلانی دا سی یو جرګه وا یو غنټه کی سکو مختصر حدیث دے ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی غورا پر روجو کې د فرضی روجو د رمضان نفس دا میاشتا دا کوم چرو خطا غورا په منځونو کې د فرض او نفس آغا د شپې تهجد او قیام الليل دې اوس خو یاد شو حدیث کنه بھائی نګور غورا په روجو کې پس د رمضان ندا د محرم الحرام میاشتا بیا علماء لیکلي دي روزه نه څه مراد دي نو څوک وای دینه د لسمه د عاشوري روزه مراد ده چې دا غوړه روزه ده نو ذکر د کل د خو مراد ته بازی دي خو باز شارحین وای چې ټول میاشت مراد ده دا ټول میاشت د نفلی روزو د پاره ډیره بهتره ده ابو داود و ابن ماجہ کے حدیث راغلے دے ابو داود و ابن ماجہ کے حدیث راغلے دے یو صحابی نے چاہتا پوسو کو وہی دا کمی میاشت بارک اتمال حکم کے چی زروجیونی سم پس در رمضان نا علی رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوسو کو ناغورته مان خو چاته نمخ کې د دې مسلې ته پوس نو کړي تا ول سړې چې د دې مسلې ته پوسته و وی یو سړی راغله او زناستم او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نے تپوس کړو چې د کوم میاشت مبارک تاسو ماته حکم کوي چې زرو جو نسب پس د رمضان نا نو رسول الله علیه السلام ورته وی ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله وکت نفلی روزی نسی د رمضان نفس نو پدې میاش کیو نسا وګوره د رمضان نفس نفلی روزی پدې محرم الحرام کې دا غردی دا غور روجی دی او د فرض مز نفس غور مز دے د شپې تهجد دی کې د اهل علم یو اختلاف دی چې دا سنت مؤکده غور دی او که تهجد غور دی د جمهور علما دا وایي چې دا سنن دي ته سنن رواتب وایي دي ته سنن مؤکده وایي لکه ماسپخین نمخ کې سلور ورپسې دعا ماخام نفس دعا ماسوتن نفس دعا د سبا نمخ کې دعا دا 12 رکعات سنت مؤکده دي پشپا ورس کې او د دې ډېر لوی اجر دی
وای چا چې په دې 12 رکعات سنن موکده او امیشواله وکړو نو الله بوله جنت کې یو کور جوړ کړي روزانه د فرض نه علاوه په دې سنن وسکیږي په دې 12 رکعات سنت وسکیږي جنت کی کور جوړيږي اباظ اعمالو کې حسن خاتمه طرف ته اشاره ہے که روزانه موږ له کور جوړيږي موږ وردن نه شونو دا کور څه فائدہ موږ له ملاو شو نو چې جوړ شو الله به خاتمه کوي تا به کور ته وردن نه کوي ځکه یو کور تعالی جوړ شو اډه رخایستا د جنت بنگله دا چې یو خخته د سرو دا بل د سپینو دا او چې تو وردن نه نشي پاغه کور بسکه نو دی حدیث کې حسن خاتمه طرف ته اشاره را وګوره په دې خوشحالي حاصله کوي روزانه په دې 12 رکعات سنت پابندي کوي په دې باندې سکی جنت کې کور جوړيږي باز خلک په دې سنتو کې سکي اغه د ماخام 2 رکعات چې مستحب دي مزنمخ کې هم سنت او مستحب دي اغه کوي خو سنت موکده نه کوي لکه اوس دی مرګري چې بانګ ویل شو تاسو له 2 رکعات او کوي دا ګوره د حکم نه نه رسول الله علیه السلام فرمای بین کل اذانین صلات د هر بانګ او اقامت په منځ کې مزده د بانګ نه پس 2 رکعات کول دا د سنت باندې عمل راغی نو روزانه د فرض نه علاوه په دې 12 رکعات سنت سکیږي جنت کی کور جوړيږي نو آیا دا غره دي دا سنت موکده او که تهجد نو باز اهل علم د دې حدیث د وجه نه لاړ دی وای دا غره دي خو باز علما وای بعد الفریضه چې وي نو دا سنت د فرض او د توابع نه دي ځکه موږ چې ماسپخین موږ کو څلور رکعات نه کو بلکې لس کو نو دا فرض خو فرض دي خو سنت د دې د توابع نه دي نو دا د هغه سره شمیر شول دا 12 رکعات سنت نو ګوره غوړه موږ په منځونو کې د شپې سدي هغه تهجد دي الله رب العزت دې موږ او تاسو له توفیق راکړي اداولی وای غوړه د شپې د موږ هر عمل غوړی چې هغه کې ریاکاری او نمود نه نو پتو رشپزنی و خاون ولار د خو خزه خبر نه را زنی و خزه موزه کړه خو خاون له پته نشتا نو چې خزه خاون دی او بل نه خبر نه دی نو نور خلق به د تهجد نه خبر شي نو دی کې اخلاص ته دا تهجد د ریاکاری نه ډېر لري دی وجه د خپل تهجد حل مو چې بیګا دومره ولاړو مدور رکعات مې وکړ خپل پټه خبره خلکو لسم کوا نوافل خپل به د خلکو نه پټه هر نفلی عمل چې د فرض به سرګن کې یک یو ځای فرض لنه راځي نو د خلکو بدګماني پیراله د خپل عمل د وجه نه د خلکو بدګماني جوړه کړي ګناهګار شو فرض دې سړی سرګن کوي او سرګن وی تاسو ګورئ موږ جمع باندې ولاړ یوس بد جمعې موږ ان شاء الله کوو یا به مازی ګر کوو او په سنن او نوافلو کې چې څومره پټواله دي نو صدا دی وجنه مسله دا صدا وای کې چا سنت کور کې وکړ د ماسپخینه غمخ کینی به ورستنیم کور ته وړل نو اجر ثواب ډیر دی د ماخام سنت د کور ته رسول ماسوتن فرض شل سنت د کور ته رسول نو خبره ده د فرض نه علاوه خپل نیک اعمالو د پټولو د سړې کوشش وکي نو د دې اجر دی وجل ډېر دی چې دې کې ریاکاری نشرات له او بل مشقت پکې ډېر دی په جمی کې بستر ګرمای او داغه نه یخو بوته پاسېدل او په یخنۍ کې ودرېدل ګران وي په دې اوړي کې خوب ډېر خوګ وي ځکه شپې مختصری دي نو دا لوی قرباني ده دا سره الله دې ما او تاسو ټول ته د تهجد توفیق راکړي اگر الله فخر کوي په بندګانو باندې و یو بنده چې را پاسي د ګرمه بڑستنه نه خپل خوب پرې خو خپل بیبي پرې خو رب کریم ملائکه له زما بدل او ګورای زما د پاره خوبم پرې خو ګرمه بستریم پرې خو خپل محبوب بیبیم پرې خو الله د ملائکه روان دې په فخر کوي او دا یو خبره ذهن کې وساتئ
چاله چې سم ملاو دي د دې تور شپې نه ملاو دي او د چا چې څه حاجتونه دي دا به په دې تور شپه حل کېږي دا به څه کېږي په دې تور شپه به حل کېږي. پخوا د مشرانو به یو خبره کوله اوس هم درانه مشران چې د دین نه خبري څوک وایي دا مشکلات دي وایي دا هغه مشکل نه مه یېرېږه چې په منځ کې شپه یې ځکه د شپې په دې اخره حصه کې رب العالمین کما یلیق بشانه اسمان د دنیا تراشي نزول وکړي لکه څنګه نزول چې د هغه د شان عالیه سره مناسب دی. بیا د دې لومبني اسمان نه بندگانو ته آواز کوي هل من داعٍ هل من سائل هل من مستشفٍ څوک سوال کولو والشتا زور کولو له تیار یم څوک دعا غوښتو والشتا ز قبولولو له تیار یم څوک بیمار شته چې شفا وغواړي زه شفا ورکولو له سیمه تیار یم. نو دی وخت کې ګوره اوازونه کېږي که چاله وویلی شول چې بیګا د ملک وزیر او صدر صاحب په کوڅه کې دروازه ټکوله او خدای خبر چې سین عام در کولو خو تاله ډېره دروازه وټکوله خو ته ودوې را پاسېدې نه دا سړی به افسوس کوي که نه به کوي. د بادشاهانو بادشاه د اسمانونو د ځمکو او د عرش مالک په دې وخت کې څه کوي دې وخت کې هل من داعٍ څوک دعا غوښتونکی شته زه ورکولو له تیار یم. د دې وخت دعا چې څوک جړا جړا سره وغواړي نو دا رد کېږي نه. نو ګوره دا غوره میاشت راوخته دې کې نفلي روجو الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ته بیا به حدیث او رمبای لفظي ترجمه له ګورئ دے فرمائی ما نو قتل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې قصد او اراده دی کول د روجې د یوې ورځې او دا د دې ورځې روجه دی غورکۍ په نور مگر دا ورځ د عاشورې د دې میاشتې د لسم تاریخ ته یوم عاشورا وایي. وهذا الشهر او د دې میاشتې روجې به غوړه کول یعنی شهر رمضان د رمضان المبارک روجې نو ګره د عاشورې د روجې به رسول الله علیه السلام قصد او اراده کولا او دا داسې دی چې زمونږ د ملک د تاریخ پته خو نشته خو عربو کې نن درې مرض ده هبای تاو کته بیا که نه درې مرض نن دا غي سره نن درې مرض ده. نو عاشورا به د جمعې پر ورځ راځي نن ورځ باندې بیا سوي او دا یاد لرئ دې سره بیا نورې مسلې دي. د جمعې پر ورځ به سره راځي د عربو د لیدو مطابق چې باقاعده میاش ګوري ډېر اهتمام کوي. امون وایو چې موږ د خلکو یو حدیث ذکر کړی حدیث سندن ثابت نه دی و یا اخره زمانہ کې به میاش غټه شي دوی خود دریش په ګوري کنه نو بیا که خلک ولوي دا خو غټه مسعوتنه پورې ولاړ وي حدیث کې راغلی چې اخره زمانہ کې به میاش سي نو دغه حدیث سندن ثابت نه دی. میاش ګوري نه کچاو کا تاغله سوک توجه نه ور کوي نو د عربو د میاشتې لیدو مطابق نن سویم تاریخ دی عاشورا کله راځي بھائی بیا د جمعې پر ورځ راځي او د دې ورځې د روزې ډېر لوی ثواب دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي دا مخکې حدیث هم د متفق علیه بخاری او مسلم شریف حدیث ہو وی رسول الله علیہ السلام چې کله د عاشورې روزو نیوا او حکم مکو چې وی نسای حکم مکو خپل منیوا دې ته وی حدیث فعلی او حکم یو کو دې ته وی حدیث قولی او چې یو خبره کې حدیث قولی یا فعلی می راړه مضبوط شي عملن منیوا او حکم مکو قالوا صحابه کرام یا رسول الله انه یوم یعظمه اليهود والنصارى
ودا خدا سی اورز د چې يهود او نسوارا د دې تعظیم کوي نو چې موږ روزنی سو خوای سره مشابهت راغیم پکې روزنی سي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لئن بقيت الى قابل لا صومن التاسع رواه مسلم الله حبیب وک آئنده کال لزجوان دې پاتې شو رزب ور سره نه هم نسب دا یو نسی مونږ بدوو نسو مخالفت امراغه او عملم پراغه څوک پوښي په خبره باندې وکز آئنده کال لجوان دې پاتې شم زبور سره سني سب نه هم نسب خدا الله شان لګورا بل کال چراتلو رسول الله علیه السلام دې فانی دنیا نه لاړو دا نیمګړي دنیا دا بل کال چراتلو سردار د انبیاء علیهم السلام د دې نیمګړي دنیا نه لاړ او د وفات څومره وخت شوه خدا غي دا تمنا پاتې شو دا سنت پاتې شو نو دې سره نه هم نیولم سدي نه هم نیولم سنت دی دې سره د نه هم نیولم سنت دی او د دې روزي بارکه د اهل علم دو قولونه دي او بیدار شي جزان په پوي کوي بای علامہ حافظ ابن حجر رحم الله وی امام شوکانی رحمه الله وی شیخ عبدالحق دهلوی وی رحمه الله وی د دې روزي درې مراتب دي او دا د علامہ حافظ ابن قیم رحم الله قولم ده د دې روزي سدي درې مراتب دي وی غورا دادا ابای بیا بدن اورم غره ویخی کنا اسنه چې څه ناسي یا بای دلته غوسوي شلې کیږي نه چې موږ پسې به ویشلې کیږي دا د پیغمبر میراث تقسیمېږي د څوک چې د خپل پلار او د نیکه میراث لري د پیغمبر غنالي اړوالو قابلیت کنا دا د چا میراث تقسیمېږي د دې روزي درې مراتب دي وای کامل پکې دا د چې یو رست مخ کیونی سي یو ته رستونی سي نهما لسما یو لسما دا اکمل د مراتب ده د یو رست مخ کی یو رز رسو دا وی افضل دا او دویمه مرتبه دا د چې نه هم لسمونی سي او دریمه مرتبه دا چې یوازې لسمونی سي ها سو پوښولا په لای ها اسی بلا سم نوجته وي ګوره ما نه پته لګي تجربه ده علم غیب خاصه ده چا ده بازیا سي الله سوچتای سو مراتب شول بیا زوام ګوره چې خبره ماشاءالله یاد شي غوره مرتبه دا ده چې نهما لسما یو لسم شي دویمه مرتبه دا ده چې نهما لسم شي او ادنا مرتبه دا ده چې یوازې لسم شي دا د دې علماء قول دی بابچه می وی او تحقیق کړي او دا بیا نور علماء هم لیکلي او دي شارحین هم لیکلي چې اصل کې دا صومو یوما قبله او بعده یو خودي حدیث کې سندي کلام دی بل لفظ او راغله نو محققین علماء وی چې د دې مراتب درې دي خو په دې ترتیب باندې ایو ترتیب خود لیات شو کنه دا د محققین علماء قول دی وای مراتب د دې روزي درې دي ادنا دا د چې आवाज لسمونی سي او د دې د پاسه دا د چې لسم یو لسمونی سي او دا غي د پاسه اعلی دا د چې نه هم لسمونی سي سو پوښول په دی باندې دې کې روزي درې کیږي نه ها څوک به وای دا ته وایا دا دوه مرتبه ته وایا ودرېګا
ادنا او دی دوی مکه وایا ادنا سره صرف لسمونی سی او سوق پوښوي بای په دی باندې دا د محققینو قول له نو پدی روزي دوشوي او پاغبل قول کې څه شوي دا د محققینو قول له او دا قول وزندار دی نو دا ځان سره یاد کړئ ادنا مرتبه صدا چې لسم یوازیونی سي دویمه مرتبه صدا چې یو لسمونی سي اعلی صدا امیر ته وایي چې نه هم لسمونی سي دې روزو تماشا الله ملاو تړي رسو یو حدیث کې راغلي دي چې څوک د دې ورځې روزو نیسي د دې ورځې روزه چې څوک نیسي نو رب العالمین به په دې یو کال ګناهونه سکی دا ورته معاف کی د یو کال دا کم تیر شوه دې په دې یو روزه د دې یو کال ګناهونه الله سکی دا معاف کوي ادي ورځ د عاشورې باندې ډېر کارونه شوي دي تاریخاً په دې ډېر کارونه شوي دي د دې میاشت مبارکه بعض غلط عقاید دي څوک د میاش منحوس سپیره غني د محرم د میاش څوک څه کوي سپیره غني میاش ته رز سپیره غنل دا ګناه ده نبی علیہ السلام فرمائی مشکات ابو داود شریف حدیث تے اطیرت شرکن رازی کورونا یا بچے سپیر گنل وی دا شرک دے دری پیری ویلی لکه سوک وی دا رس پیر را یر پدی چی منکار کرے وی سمے ندے خوڑلے اسوک وی دا رازی سپیری دی پدی کی بوادن کے نو دا محرم دا رازی چی سوک سپیر گنی دا گرے دا گناہ خبر دا بلکہ رزو ته د سپیروالی نسبت کول دا شرک دی د خیر او شر مالک څوک دی دا د کافرو عقیده و چې هغه به سيزونه سپیر غنل د فرعون عقیده وا دیو جن دا مو ای چې دا زوی می سپیر دی ادا دکان می سپیر دی پس د خیر او شر مالک الله دی الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله چاله رزق ډیرای او چاله کمای په یو حال څوک دی کچره بنده په یو حال وی ور سړی نه به فرعون جوړوي کدا دکان همیشه داسې چلے دی او تا روزانه په جولای کې او په پند کې پیسې راړې نو بیا به فرعون جوړوي خدا خو کله ناکله تعالی وی چې ګوره هغه دکان دی هغه دماغ دی هغه سوچ دی خدا کمه او زیاته د بر نه دی هغه کارخانه ده هغه سوچونه دي هغه فکرونه دي خډېرولو قبول والا څوک دی هغه زمیدار ده څوک پکې مزه کوي څوک پکې د لوګي مړ کیږي ډېرولو کمول والا څوک دی ذات د الله دی بعض خلک پدې کې ګوره دا جلوسونه او باسیدا ناروا دي ماتمونه پکې کوي څوک دي کې قبرونو لذي محرم کې اپدی او باچي دارنګ د قبرونو رمبي راغستی او غټول شنه غیات سکی آتی لری کی پدې کې شربتونه تقسیمای د رزمانی چوټیم د شریعت حکم نه دی دا عاشورې پرس چوټی دا د شریعت حکم نه دی دې کې دغه عمر نه چې دې روزه دیونی وا نو د مخ کې کال گناهونه در تعالی واړه ټول معاف کړ او لوی گناهونو لپاره شرط دا دی چې د الله په حضور کې به سړی توبه وباسي دي کې نور تاریخي کارونه شوي چې علما ولیکلي اگر تاریخي کار د پاره د پورا سند څخه ضرورت ني دیو جن علما وی تاریخي خبره ده وای د آدم علی السلام توبه چې قبول شوه و د عاشورې رضوا ادریس علیہ السلام غرف الدرجات چې شی ورفعناه مکانا علیا سورہ مریم کې الله وای نو دا د عاشورې رضوا نوح علیہ السلام هغه کشتۍ واستوت علی الجودیه په جودی غر باندې ودرېدا نو دا د عاشورې رضوا ابراهیم علیہ السلام چې د نمرود یا د نمروز د اور نه راوته نو دا د عاشورې رضوا یعقوب علیہ السلام د بچی پسې په جړه نظر ختم شوه اکمیس په دغه رز راوړې شو
او هغه له په مخ واچول فرتد بصیرا د یعقوب علی السلام نظر د عاشورې فرض واپس شوه دی ایوب علی السلام چې تلس کال بیمارو دا غي د شفا رز د عاشورې رضوا یوسف علی السلام د جیل نه پدې رز راوته سو کال بی ګناه جیل تیر کړو ادا الله خی دی خلکو لا چې په هر دور کې ظالمانو بی ګناه خلق جیلونو لکړي نو تاسو کې جیل کې بند کړي غلوي خفقېګه و یوسف علی السلام سره کړیو چې دومره کال په جیل کې دا د امتحانات دنیا دا کله سړی په خپل ګناهونو ټکرې خوري اکل ګناه نشته خو الله د درجات پورته کوي موسی علیہ السلام باندې تورات شریف الله په دې رضا لګلو فرعون چې سره د لخرو نه په دریاب کې غرق کړو هغه رز د عاشورې وا او د یونس علیہ السلام قوم یو توبه است او پرشتیا ناغه توبه چې قبول شو هغه د عاشورې رضا اے یاد وساتئ زموږ د ټولو مسلو حل سره چې موږ صحیح توبه واسو په دې ملک کې تر قیامت حکومتونه بدل شول شکلونه بدل شول صور بدل شول حالات به بدل نشي ترسو چې موږ او تاسو توبه سره بدل شي ویلو کوم وایو چې د ملک حال دی الله سم کی نو موږ ټول به صحیح توبه واسو ا د صحیح توبه نه پس با را روان عذابونه ملال نراولي حکم چې راغلي دا بم پورته کوي یونس علی السلام د مې د خېټه نه پدې رز راوته ابراهیم علیہ السلام چې الله خلیل جوړ کړو واتخذ الله ابراهیم خلیلا نو دا د عاشورې رضا او د خلیل معنا مونږ ترجمه کې کو نو خره چې دې کوي توجه مولا وای خلیل دې ته وای چې پزړه کې د بل چا د مینې زینو پاتې دا درانه مشران یو خبره کوي وای زړه کې زین نشته کې ذایقه به وي خلیل ته خلیل وی دا الله د محبت بغیر د بل چا د محبت زې پاتې نو خلیل ته خلیل وی د بل چا د مینې محبت زې پزړه کې پاتې نو عقل کراغله نو الله دا غي زاله کړي والله ورته بچي یو بچي دی او سو کال پس شوه اپس پیدا ګیره شوه نو دی بچي محبت زړه کې راغی الله ورته دا بچي ذبح کا د ابراهیم علی السلام چاړه راوست او د بچی ذبح کول نسو شو الله دا خی چې خلیل دیخو پزړه کې د بلچا د محبت زینو نو په دې اعتبار ورته خلیل وای عیسی علی السلام د عاشورې پرس پیدا شوه نبی علیہ السلام د خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره چړمبنۍ نکاح دا د عاشورې پرس کړي و ادي کې لکا نور واقعات شوي عمر رضی اللہ عنہ په محرم کې شهید شوه علوی عظیم شخصیت چې دا غي نه پس په امت زوال راغله دا غي شهادت سو دا په محرم الحرام کې د فاطمی بیبی رضی اللہ عنہا نکاح په محرم الحرام کې د علی رضی اللہ عنہ سره شوی و او حضرت حسین رضی اللہ عنہم په کربلا کې د عاشورې پرز باندې شوی شهید شوی دی نو دا ډېر تاریخي رز دا د مونږ په اسلام کې د رزو مناول نشتا د مونږ په اسلام کې څه نشتا وای که چې د رزو مناول پس مسلمانان راشي نو دا سه رز نشته چې هغه کی تاریخي واقعا نه شوی دا سه رز بنی چې یو پیغمبر پیدا نه دا سه رز نه چې یو صحابي پیدا نه نو کرز مناوي بس تش د رزو مناولو بشي اسلام د رزو د مناولو سره دی قائل تا توي دان کې هغه اخلاق را ولا د رز ممناوا وزان کې هغه قرباني را ولا کما قرباني چې په حضرت حسین رضی الله عنه کې وا د اسلام زموږ د رزو د مناولو قائل نه دی د عاشورې د ورځې روزه دا ګورا د زیارت فرض باندې نه هم محرم الحرام دی د زیارت پر چې دا کوم را روان دی جمعرات چې ورته وای د جمعې پر ازمانه لسم دی او د خالی پر ازمانه سره یو لسم دی نو په دې ترتیب باندې الله دې موږ تاسو له توفیق را کی چې روزيونی سو خاص کر دا یوې رضی باندې خو الله رب العزت
د یو کال گناهونه سکي هغه معاف کوي په دې باندې یو کال گناهونه رب العالمین معاف کوي نو دا د اسلام پرزو کی اولوی رز لکه څنګه د عرفه رضوا څنګه د عرفه رضا نو دارنګي د عاشوري رزم په اسلام کې د لوی ورځو نه دا د لوی ورځو نه او رسول الله عليه الصلاة والسلام پدې کې روزنی ولې او د روزي نیو حکم هم کړی دی د روزي نیو حکم هم جناب نبی کریم علیه السلام کړی دی او فرمایلی دي وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله رواه مسلم واذا عاشوره د ورځ روزه زګمان کوم چې الله به پدې دی یو کال گناهونه مخکینی معاف کی واړه گناهونه هر چې کبایر دي ناغه د پاره شرط دي چې مسلمان به توبه وباسي یا کتوبه وینستا او د الله رحم وشو نو بلا توبه په خپل رحم به ورته معاف کی بلا توبه به سکی په خپل رحم او کرم باندې به معاف کی نو دی میاش کی دانه کا اعمال موږ تاسو له متوجی دي الله دې مسلمانانو لپاره کې د نفلی روزو توفیق هم ورکي دا عاشورې پر ازمانه دا خلق چې کم کارونه کوي اگر واجونه دي دا غي نظام ساتل پکار دي دغه عمر دا چې په دې ورځ باز خلک خیراتونه کوي د دې باره کې یو ضعیف روایت راغله محققین علما وایي چې حدیث ثابت نه ده اکم وایي که ثابت نه په دغه ورځ کچا په بچو فراخیو کا د نور رزو په نسبت ورته رزق کې فراخیو کا نو بعض علما د جواز قائل دي اباظي وایي چې نه حدیث ضعیف ته پوښوي په خبره کنا نور پدې رز کې شربتونه کول او تقسیمول او قبرونو لتل ازرانه او نارینه چې قبرستانونه دا رسومات دي او رواجونه دي او زموږ استاد مکمل دین دی په مکمل دین کې چې سدینو هغه بکو پاغه باجر ملاويږي پاغه مکمل دین کې به نه کمې کو نه به د زیاتی کوشش کو زموږ کوم درسونه چې ان شاء الله موږ ماخامل تکو او ما سوتن دل تکو نا به د اتوار د شپې نه ان شاء الله مونږ شروع کوو د اتوار د شپې نه ان شاء الله زموږ درسونه به چالو کیږي ما خام ما سوتن مصپسی مونږ دل ته درس کوو ځنه عوام پکې راځي کې زموږ طالبان وي او عوامو چې کار وي نو بیا د درس چوټي اجوزګار شي نو بیا سي چوزګار شي بیا درس راځي دا زموږ د عوامو دینداری ده دین کار مخکې له کرستو ده که کار وی او کنه وی آیا ځل یو سره تبلیغ کتلو مونږ سره نابل ولوي ته تبلیغ کې نه ضرور لوي دا فلانه کې چې غرض سره کار نشته وي ته دا کار چاله پرې دي چې تبلیغ کې دي کې خوشګار خلک زی زمونږ د باز عوامو ذهن کې دادی چې تاسو خوشګار یا کار نشته کنه نو بده جمعات کې ناشته اے دین د پارګور دا چې سکو د دنیا کارونه دا زموږ ضرورت ته عادت ته جناز شي دا د ژوند مقصد ته دا د دنیا کارونه بکوي شریعت دا څه نه وایي چې زمیدار مکوا نوکری مکوا دکان مکوا خو هغه سره ضرورت ته ادانن چراغلی ایدا سره دا د ژوند مقصد ده مقصد وی او ضرورت اهل علم وی ضرورت بقدر ضرورت وی ضرورت سوی بقدر ضرورت وی او مقصد خو مقصد دی کنه پویږي په مقصد او ضرورت باندې ورکه چا د ضرورت نه مقصد جوړ کو خلک غل لیونه وي لکه دی بیت الخلا چې څوک د نکیږي دا ضرورت ته کا مقصد دی اوس کې اوسړی کټوا اوس وزن سره بالغه مغسته بستر بیت الخلا ته وردن نشو تاسو بولرو غوي کې لیونه بولوي ال تاغدود کېدو د پاتې کېدو اراده ولرلا دکان ضرورت ته زمیداری ضرورت ته تاسو اوریدل ډیرو لو کمول والا سوق دي که یو سړی دا سې کوي چې 15 غنټې کار کوي او د لس کو نو رزق به سیوا شي کله شل غنټې کو سي چې لیکلي ادا یو خبر غوتا سولې یاد رزق کې سو ځایونو کې لیکلې 15 ځایونو کې لیکلې دا الله لیک بدليږي نه
کچاکار ډیر کو نو د رزق ډیریږي نسی چې لیکلي بس بقدر ضرورت سره کار کوي دیو جنا مسجد لم وقت پکار دي دی عربو باز مشرانو کې دا یو صفت دی الله دې موږ مشرانو کې مراولي ای کارو کې خو چې مازیګر مزل را دن نشي نو بیا ماسختن د جمعات نوځي او دای مزم ډیر وختي وي د مازیګر مزي سي اوس موږ حرمین شریفین کې نو پاو باندې 3 غنټې به جوړې دي د مازیګر او د سپمنس کې د ماخام په منځ کې ځکه هغه سلور بجې مسکای نو سلور بجو نه اوس پاو باندې شلو منټو تقریبا 3 غنټې جوړېږي تاسو هم داسې وکړئ خو دکان کوئ خو ګوټ کوئ خو زمیدار کوئ خدا وایي چې جمعات له صبر وخت ورکه زمونږ وردا شي نشته کشتا چې وای که ارسر وانیږي خدا دومره وخت زما د مسجد دی نو پای کې به تلاوتو کې پای کې به نوافلو کې پای کې به د خپل عالم نه سجده کړو کې د جمعات له سټیم پکار د زما عزت مندو کم چې د ژوند مقصد دې مونږ غیله زرغون ته ټیم هم نه ورکړي بیا هم کو د جمعې پر سوک وختي راتله نو بیا هم کار کېدو مونږ د جمعې پر ازم وختي نه راځو بای سوک به وختي کوشش کوي رښتیا لا سوچت کوي چې د زوال نمخ کې راځي زوال نمخ کی کوشش کوي جمعې ته وې درې اعمال دي کدا سمشل ټولو ژوندۍ سره تعلق دی جمعې ته وې میزان الاسبوع د چا چې جمعه سمشوا او دا د الله په دربار کې قبول شو د قبلې دون خدای تربلی جمعې بده سمې اګه د جمعې نه پسم تربلی جمعې کوګ مو روان دي معلومه دا شو چې د جمعې غشه پنه خنه دی لګي دا بسنګ سمېږي یو خود جمعې پښپا ورځ باندې درود شریف ډېر ویل پکار دي تاسو کې چا نن ډېر درود شریف ویل د نور ورځو په نسبت ماشاءالله روسم لوګ ډېر رس پاتې دا درود شریف لکار وایي دا په اعمالو کې یو بهترین څه شی دی بهترین عمل دی ورته او چې درود وایي ملائک ګرځي ادا رسول الله علیه السلام ته پیش کړي چې فلانی دا درود ویلې وغه جواب ورکړي هغه یې څه کوي جواب یو درود شریف ډیر وای بل د جمعې پر سړی غسل کی صفا سوتره جامې واچي تیل لګای خوشبو لګای سو کی خوشبو لګای نو ډیر غټ ثواب وای د جمعې پر چې چا غسل کو ویلامبل خوشبو لګول او د کور نه روان شو نو یو قدم چې اخلي بل پورتکای په هر قدم د یو کال د عبادت عمر اجر ورته ملاويږي لکه یو کال د سړی روزه دا او کوجه پکې نه کا او یو کال د ماسختن تر بانګ پورې عبادت کو غټه خبره ده کوړه خبره ده ها بھائی نو دا چې دی په وګوره کزر قدمونه دی واغستل لکه زر کال عبادت ته وک اکسل دی واغستل لکه سي سل عبادت ته وک ما به کوشش کولو چې مسجد نبوي لاړ شم خدا غزه نیکان خلق دي دا جمعه نه دا بل جمعه د مونږ مدینه دا بل خدما سفر کې رااله دا بل اخیری جمعه مدینه منوره کې وا زه وختي را پاسې د مای چې پیدل لاړ شم ولاږه یو بوډا راغی په هیڅ طریقې پرې نه خو نو ما یې زماسه مې راځه کړې وګوره د جمعې پرس کړی او سل قدمونه دی جمعات تواغشتل لکه سل کال عبادت دیو کو څنګه روزه دی مو اټول شپوي خمبه بیا وختي راشه چې وختي راشه د سړې ډومبه سفر اګیرای اپ دې ډومبي سب کې راخه طرف کم دی دار اګیرای بیا خبرې نه کوي چپ ناس دی وګی نیولې نو ایدل تربلی جمعې پورې او درې ورځې پسې وا جمعه کا سماشوا نو تربلی جمعې به زندگی سوي او جمعه به سميږي پس چې وختي راشو سړی راشي نوافلو کې اور حرمین شریفینو کې خلق څومره وختي دي کته 10 بجې مسجد نبوي او مسجد حرام لبیا به تعالی دنه زین ملاوي پنور به ولاړې دومره وختي خلق څه کوي چې تنه هاته بجې دي مسجد نبوي ډک 10 بجې به تعالی بار زې ملاويږي بیا بدن نه ملاوي مونږ تاسو کې دې الله دا شوق پیدا کی چې د جمعات د وختي راتلو سو کو کوشش وکړو جمعه کا سماشوا
نو ورپسې تر بلی جمعې پورې به الله زندگی سمکی او رمضان المبارک قسم شو دي ته وی میزان السنه دې ته سوی میزان السنه ورته وی نو دې سره بیا کال ټول سم وی او حج قسم شو دي ته وی میزان العمر نو دې سره ټول عمر سم شي الله دې موږ استادو حجونه رمضان او جمعې ټول سم کی موږ سره سکال حج کې یو عربي ډېر نیک سړیو د بني هاشم ونو نو زما په بیان باندې پوي د خوغ به خو مینا کې به موږ غو ډېر به خو خولو نو د عرفي پر ازماله وي زما د اوسو خبرو د حاجیانو له ترجمانی وکا نو مولوی وایا هغه قیمتي خبرو کې یو دا خبر وکا وې دي حاجیانو لوای چې تاسو د الله ملمانه یې او کور والا کار سی خو مل مرزا کوي تاسو ګور د پښتنو ملک د کله د بل کور نه روټي راخلي قرض راخلي کور والا مل مرزا کوي وای تاسو ټول یقینو کوي چې الله در ناراضي دي تاسو ټول سو کوي یقینو کوي چې تاسو نه الله راضي دي وګوره چې په حلال او پیسو چا حج کو نو دا د الله ملمان دي د مسلمانانو طریقه دا چې کور والا ملما پاره طریقه چي سي اره زکای وی پرهیز مې پرهیزانه غم ولا کوي اکس کوي کاولای مال مرچکه خنه نو مرچکی والا دغه ولا نه کوي اصلي وخت چې ملمنه خلاف کې نو خسره وای شیخ سید عبدالسلام صاحب لا چاروټي کړي والا د قبر د انواراتو نډکی هغه ولې مال غوړی مخنه دي مرچکه مخنه وي نو هغه پکې مرچکه هم ډیر چولې غوړی پکې ډیر چولې نو چا کې نه سو روټي لا نامرګي لوي راشه وی فلانی ځان له روټي کړي اکور والے یادولو ځکه چې دا غسو خو نه پکې چولیو کو په نشوي په خبره باندې ویرا شي کور والا ځان لس کړي ځان له روټي په خا کړي نو د الله بندګانو مونږ تاسو ګور نن تاسو چې تاسو وایي چې حاجی خو ملما دي تاسو ملمانه یې څوک چې د الله کور تراغه دي د چا ملما دي تاسو د جمعات کې چې څومره ناس یې د چا ملمانه یې د رحمان ملمانه یې تاسو لګور ملائک ک غنټه نه شي ک 2 غنټه نه درې دعاګانې کوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه یا الله استاد کور لمل مراغله ملائک وې ته ولا بخنو کی الله ته په رحم وکي الله د توبې توفیق ورکي او توبه قبول کړي ملائک ګورغه دعاګانې کوي چې ټول دیني پکې راجمع کو اے چې چاله صحیح توبه توفیق ملاو شو توبه قبول شو نو نور څه غواړي نو تاسو ګوره د الله ملمانه یې دیو جن د الله د ملمانو قدر پکار وي دی عربو کې دی بعضی جماعتونو کې چې لری لری د حاجیان پاتې کیږي نو صحیح عرب د دای ډیر قدر کوي د حاجیانو دا د غي زړه تور کوزه شوی چې دا د چا ملمانه دي مو یو جماعت سره دی رو بلډینګو یو د عربو مسجد چې وی د زنانه او زیب پکې خامخای ترغه هغه حکومت د مسجد د جوړولو اجازه نه ورکړي چې د زنانه او زیدي د او د سونو زیدي مونږ د ملک او سرور او خلکو او توجه رااله زنانه کې روانه کې تر پیښوره پورې بغرزي د مزيبه دي د مساجدو کې خامخا د زنانه او د پردې او د زیبمي او دغه نو زنانه له امزه کولاو کړو نارینه له امزه شپه بم جمعات کولاو درځه بم کولاو ا د شپې به د خوراک تنظیم کولو درځه بم کولو هغه امام ډېر نیک سړیو نو ډېر وجړل د حاجیانو پر رخصتې دو ډېر بنته ہے وجړل چې تاسو د الله ملمانی امغه له کور د الله آباد کړي چې زیدا شاړي نو رب العالمین دې موږ تاسو له نیکو اعمال توفیق راکړي تاسو ټول د جمعاتونو د جوړولو څه کوي د آبادولو کوشش کوي چې الٰه العالمین جمعاتونو موږ تاسو آباد کو ادا کوم میاش چې موږ تاسو له مخل ادا ادي کې کوم سنت اعمال دي رب العالمین دې دې اعمالو دادا کولو موږ تاسو له توفیق راکړي خپل بچیم را لېږي ګور دې کې ماشاءالله نور جمعاتونو کې تنظیم دې دلته د زنانو تنظیم هم دې دا ګور د فرضونه یو فرض دې د خپل بچو صحیح تربیت کول دا په موږ سړي
فرض دی چې موږ تاسو د بچو صحیح تربیت وکړو خپل زنانم را لېږئ نارینم را لېږئ مزنفس زموږ د یو طالب العلم ختم دی د اکثر ختم موږ د جمعې ورځې د دې په دی وجه نه راړو ختم قرآن پسې دعا قبلېږي نو موږ پسې به انشاءالله ختمي بیا هغې کې کېنئ الٰه العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمې نه مو الله وساتئ الله زموږ ظاهر باطن عقاید او اعمال سیرت او صورت د قرآن او سنت مطابق کې الله څومره بېشماره کمزورۍ عیبونه دي په مونږ کې ته خپل رحم او کرم وکړې او مونږ له د دغه عیبونو او ګناهونو د توبې توفیق راکړې او زمونږ توبه په خپل دربار کې قبول او منظوره کړې الله مونږ ته زمونږ والدینو ته مشایخو ته مړو ژوندو حاضرینو غایبینو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړې الله د چا په کورونو هسپتالونو کې بیماران دي او کوم بیمارانو د دعا بارک ویلي الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله د چا اولاد ني نیک عمل صالح اولاد ورکي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي د چا دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې رب العالمین بدل کړي الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.